د افغانستان د اوسني چارواکو ته مليانو ته او د طالبانو دغه مشرانو ته چې غوږونه یې کاڼه دي او په سترګو ړانده دي که چېرته د تعلیم کفر او تاسې وایئ چې وهابه ده او د اسلام په خلاف عمل دی خو بیا مهرباني وکړه طالب جانه چې د خپل بچي د په قطر کې لورګان او زامن هم سبق وایي د امریکایانو په پیسو باندې دا هم د قطر نه کډې راوړي افغانستان ته راشئ او هغه هم د هغوی پوهنتونونه او کالجونه او لیسونه راوباسئ نو بیا به موږ ستاسې ومنو که چېرته دا تعلیم د ښځو کفر او زموږ د خویندو میندو دا تعلیم کفر نو بیا په کراچۍ کې او په کوټه کې چې ستاسې د زامن او لورګانې د پاکستان د کفري قانون لاندې درسونه وایي او جنکۍ او هلکان هم ځي او دغه مکس کالجونو او پوهنتونونو ته خو بیا دغه هم راوباسئ کډې هم راوړئ افغانستان ته چې موږ وګورو چې واقع چې تاسې د اسلام په تنګانه سي واقع چې تاسې عمري عدالت راوستې نو په خپل لورګانو په خپلو زامنو باندې په قطر کې په کراچۍ کې په کوټه کې په پېښور نورو ځایونو کې مکتبونه ویوئ زموږ په بچیانو باندې په افغانستان کې تعلیمونه بندوئ دومره ظلم خو ولا کې روسانو دلته په افغانستان کې کړی زموږ خویندو میندو سره دومره ظلم ولا کې دا 20 کاله دغه 250 ملکونو ولا کې زموږ خویندو میندو سره کوم ظلمونه کړي لکه کوم ظلم چې تاسې شروع کړی دی لکه کوم وحشت چې تاسې شروع کړی دی هر شی هم د افغانانو نه واخیستو فتحه ده او اشغال دی فتحه او اشغال دی زموږ سره مخوري ستاسې سره دې مخوري کم انسانیت تاسې نه د خدای خبره منئ نه د پیغمبر خبره منئ نه د دنیا د علماو خبره منئ نه د دغه 40 میلیونه افغانانو خبره منئ تاسې د چا خبره منئ چې موږ هغې خلکو ته ویو او تاسې ته دغه عرض وکړي چې دا زموږ خویندې میندې ولې د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ طرف ته بیاوئ ولې د افغانستان د بل جنګ طرف ته بیاوئ او زه ولس سم یم چې یا ولسه ما ته معلومات دی چې تاسې دوه رقمه یا به د اوسني نظام پسې ټوپک رالی یا به خاموشه پراته سئ خوبونه به کوئ ټوپک مه رالی تاسو ته مخکې ما ویلئ چې ټوپک تاسې رالی په افغانستان کې د دې په خلاف باندې ټوپک به تاله پاکستان درکوي یا به ایران درکوي او چا چې د پاکستان په ټوپک چا چې د پاکستان او د ایران په کومک او د امریکې په کومک په افغانستان کې جهاد کړی جهاد نه دی هغه فساد دی تاسې ته مو ویلي چې راوچت شي ټول 40 میلیونه استئ تر څو پورې به پراته استئ او راوځئ په دې ارګ باندې ورنوځئ نن سبا خو د وټساپ زمانه ده خپل حق وغواړئ وباسئ دا د دې ارګ نه وباسئ د دې ارګ نه وباسئ د دې دغه نه ځکه چې دا خو تباهۍ او بربادۍ طرف ته دا وطن روان دی و د خدای په لحاظ باندې دا کوم اسلام دی چې ستاسې بچیان دي په امریکا په لندن په ډنمارک په جرمني او په دې ځایونو کې سبقونه وایي او زموږ د بچیانو باندې زموږ خویندو میندو باندې حق ورکړی د هغې ته هغه خدای چې کوم حق ورکړی هغه ته اخلي هغه اخلي دا اسلام دی دا عدالت دی نور ستړي شو دته ولې کوئ ولې دا ظلم شروع کړی ولې د افغانستان نه ملي شی نه اخلئ ولې د افغانانو نه ملي شی نه اخلئ بیا رقم ته اخیستی دی ملي سرود دې ته اخیستی دی قانون اساسي ورته نه راوړي کار اخلي کار ته نه سپاري دومره موبایلونه د سره دي او زموږ ملي سرود ته کفر وی فیسبوک حلال دی یوټیوب حلال دی ټیک ټاک حلال دی موبایل او اکثر ایستل حلال دي په شپږ نوي کې په ما حرام کړي نن ستا په جیب کې هر څه ګرځي دا څه رقم اسلام دی د اسلام هم د خلکو تور کو د ملال هم د خلکو تور کو ولسه د سریلانکا چې هندوان چې ایمان نه لري راوچت شو او د خپل حکومت ټول چارواکي دار نه په زور ویستو په لکاو لکارو ته ویشړل پردي ملته مه کوئ د پردي په ټوپک باندې جنګ مه کوئ دغه 40 کاله موږ د پاکستان او د پنجاب او د نورو په ټوپکو جنګ وکړو چې وطن هم داسې بدبختیانو سره مخامخ دي افغانان ورو تاسو ما په اوله کې دا ویډیو ډکه کړې چې کله تعلیمونه بند شو په افغانستان د تمیر چې مجاهد طالب دا بالکل دا یو مفکوره ده دا د افغانستان د تعلیم خلاف دي دا زموږ د خویندو میندو د تعلیم خلاف دي دا د پرمختګ خلاف دي دا انصاف دی دا خدای چې نور دنیا ته ستړي شو په دې شی نه وانه او تاسې په مخه وخوانې ناست استئ تاسې د پیسې حلالې دي 40 میلیونه ډالر د جمعې شدکې امریکا او اشرف غني ته حرامې وي دا کوم عدالت زما دا ارمان دی چې زه ډاکټره شم خپلو کوچیانو ته ښه ژوند ولرم ښه خدمت ورته وکړم دا زما ارمان دی خپلو مور پلار مې خوښوم